بسم الله الرحمن الرحیم. زما د نننۍ لیکچر موضوع ده ډیفرنشیل بیک اپ او زده به کړو چې ډیفرنشیل بیک اپ څه شی ده، موږ څنګه کولی شو چې ګرافیکلی او هم د ټي اس کیو ایل سکرپټ له لارې ډیفرنشیل بیک اپ واخلو، هغه بیرته ریسټور کړو. دوستانو، ډیفرنشیل بیک اپ د ډیټابیس د هغو برخو څخه بیک اپ اخلي کومو چې د فل بیک اپ څخه وروسته تغییرات لیدلی وي، یعنی د هغه ډیټا او برخې چې د فل بیک اپ څخه وروسته هغوی کې تغییر راغلی وي، که هغه انسرټ شوي وي، که هغه ډیلیټ شوي وي، که هغه اپډیټ شوي وي، که هغه ډراپ شوي وي. ډیفرنشیل بیک اپ اخیستل او بیرته ریسټور کیدل ډیر په چټکتیا سره ترسره کیږي او هم ډیر کم ځای نیسي د پل بیک اپ په نسبت، خو دغې بیس بیا هم پل بیک اپ ده. که چیرې موږ سره پل بیک اپ ونه اوسیږي، یعنی پل بیک اپ د ډیفرنشیل بیک اپ څخه مخکې ریسټور نه کړو، هغه د ډیفرنشیل بیک اپ بنسټ ونه ګرځوو، موږ نشو کولی چې ډیفرنشیل بیک اپ ریسټور کړو او هغې څخه ګټه واخلو. د ډیفرنشیل بیک اپ اخیستنو لپاره موږ ځو اس کیو ایل سرور ته. زموږ سره دلته د ایچ آر په نوم یو ډیټابیس پروت ده. زه په ایچ آر ډیټابیس باندې رایټ کلیک کوم او ټاسک ورته وایم بیک اپ. لومړی زه فل بیک اپ اخلم، فل بیک اپ صحیح ده، ریموو ورته وایم، اډ. زه د خپلې خوښې ځای ورته غوره کوم. دلته زما سره فولډر د مای ډیټابیس فولډر په نوم، مای ډیټابیس بیک اپس په نوم یو بل فولډر ده چې هغې دننه زه دغه فل بیک اپ غواړم چې کیږدم او دلته نوم ورکوم ایچ آر انډرسکور فل بیک اپ. د نن ورځې تاریخ ورکوم 20/3/2019 ډاټ بی ای کې، یعنی دا ایکسټنشن ده ډاټ بی ای کې نه زه پوهېږم یا هر نور خلک هم پوهېږي چې دا بیک اپ ده. اوکې ورته وایم، بیا هم اوکې، هر څه په خپل ځای پرېږدم، هیڅ څه شته تغییر نه ورکوم. اوکې ورته وایم ترڅو دغه فل بیک اپ واخیستلی شي. اوکې سمه ده. او دا ځل زه بیا هم د ډیفرنشیل بیک اپ دپاره په ایچ آر ډیټابیس باندې رایټ کلیک کوم، ټاسک ته ځم، بیک اپ ته ځم او دا ځل د بیک اپ ټایپ کې زه ورته د فل پر ځای ډیفرنشیل غوره کوم او اړوند ځای بیا هم ورته ټاکم. زه غواړم چې دغه ډیفرنشیل بیک اپ چې ده په مای ډیټابیس فولډر کې دننه چې کوم بل فولډر ده، یعنی مای ډیټابیس بیک اپس په نوم، په دې کې زه دغه ډیفرنشیل بیک اپ کیږدم. ایچ آر ټي آی ډبل اف یعنی ډیفرنشیل بیک اپ 20 د نن ورځې تاریخ ورته ټاکم 2019 ډاټ بی ای کې، یعنی دغه بیک اپ اوکې ورته وایم، بیا هم اوکې او بیا هم اوکې، هر څه پر خپل ځای پرېږدم، هیڅ یو آپشن سره زه نه چیړم او اوکې ورته وایم او دغه زما فل بیک اپ نه ډیفرنشیل بیک اپ چې دا سکسسفولي کمپلیټ شو، یعنی هیڅ ستونزه یې نه درلوده. اوکې ورته وایم. زه غواړم چې دغه ډیټابیس ډیلیټ کړم او له منځه یې یوسم. لومړی زه دلته ماسټر ډیټابیس غوره کوم او هغې نه وروسته په ایچ آر ډیټابیس باندې کلیک کوم او ډیلیټ کوم یې ترڅو هغه ډیټابیس ډیلیټ شي او له سره ریسټور کړم. زه هم لومړی هغه فل بیک اپ ریسټور کوم. که هغې څخه مخکې زه کوشش وکړم چې ډیفرنشیل بیک اپ ریسټور کړم، نو زما ته به دغه اجازه رانه کړي. زه ځم لومړی ډیفرنشیل بیک اپ غواړم چې ریسټور کړم، تاسو ته وښیم چې پرته له فل بیک اپ څخه کار نه کوي. دغه ځای څخه زه بیک اپ یعنی ډیفرنشیل بیک اپ فایل چې ده هغه غوره کوم، پیدا کوم ډیفرنشیل بیک اپ زه ورته وایم او اوکې 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 ورته وایم. زما سره ایرر راغلو، یعنی د فل بیک اپ څخه پرته دغه
د ریسټور کېدو نه ده، یعنی ډیفرنشل بیک اپ نشي کولی چې یوازې په خپل ځان ریسټور شي او هغه د بنسټ یعنی پول بیک اپ ریسټوریشن ونه لري. زه ورته یم سمه ده، هېڅ ستونزه نشته، او دا ځل زه بیا هم ورته دغه ځای څخه هغه پول بیک اپ غوره کوم، ایډ ورته وایم. زه ورته یم چې پول بیک اپ هم دا ځل ځان سره واخله، دغه ده، اوکې ورته وایم، بیا هم اوکې. دوستان تاسو به ووینئ چې دا ځل زما سره د ایچ آر پول بیک اپ لومړی سر کې راغلی ده او ډیفرنشل چې دا دوهم راغلی ده، یعنې لومړی پول بیک اپ ریسټور کېږي، هغې څخه وروسته ډیفرنشل بیک اپ ریسټور کېږي. که زه آپشن ته راشم ورایټ کوم او ریسټور ود ریکوري ورته وایم او اوکې کوم، بیا هم زه جنرل ته ځم، اوکې ورته وایم. دا ځل به زما سره یعنی ډیټابیس ایچ آر ریسټور سکسسفولي، سمه ده، بیخي سمه ده، اوکې. او دغه زما سره د ایچ آر په نوم ډیټابیس بیرته راغلو، یعنی که دې کې هر څومره ډیټا پرته وي هغه به هم بیرته راشي. د سکرپټ له لارې دغه ډیفرنشل بیک اپ چې دا زما تقریبا پر 12 سټیپونو ویشلی ده او هر سټیپ کې یو ځانګړې دنده موږ ترسره کوو. زه لومړی د دې ځای څخه ماسټر ډیټابیس غوره کوم تر څو دلته زه یو ډیټابیس جوړ کړی شم. که زه چیرې اوس دلته فولډر ته لاړ شم، دلته زما سره بیک اپونه پرته دي، خو خپله د ډیټابیس چې ده مای ډیټابیس په نوم دلته هیڅ وجود نه لري، او دغه دوه بیک اپس هم ډیلیټ کوم تر څو ستاسو کنفیوژن له منځه ولاړ شي. موږ به ووینو چې دلته هیڅ څه شی اوس موجود نه دی، نه په مای ډیټابیس بیک اپ کې او نه په مای ډیټابیس فولډر کې. زه د سکرپټ له لارې ډیفرنشل بیک اپ اخلم، هغې لپاره یو ډیټابیس یعنی مای ډیټابیس په نوم یو ډیټابیس جوړوم، سکرپټ یې رن کوم تر څو زما ته یو ډیټابیس جوړ شي. زما دغه کمانډ چې دا سکسسفولي کمپلیټ شو، هغې نه وروسته دغه ډیټابیس چې کوم ما جوړ کړی ده په دویم سټیپ کې هغه د کار کولو جوګه ګرځوم تر څو زه هلته کار وکړی شم، هم کمپلیټ سکسسفولي شو، کومه ستونزه یې نه درلوده. او دریم سټیپ کې زه په دې مای ډیټابیس کې یو ټیبل جوړوم چې هغه نوم به وي ټیبل ایجوکیشن، او په څلورم سټیپ کې زه هغې کې یو 3 ریکارډه انسرټ کوم، بیا هم کومه ستونزه یې نه درلوده. په پنځم سټیپ کې زه هغې څخه پول بیک اپ اخلم چې دلته ستاسو وینئ چې مای ډیټابیس پول انډرسکور بیک اپ په نوم به وي، اکزیکیوټ کوم او فولډر ته ځم. دا څه ده، زما سره دغه ډیټابیس مای ډیټابیس چې د هغې ډیټا فایل هم جوړ شو، لاګ هم جوړ شو، او په بیک اپ فولډر کې به زه وګورم چې هغې څخه ما پول بیک اپ هم واخیسته. هغې څخه وروسته د پول بیک اپ څخه وروسته زه بیا هم 3 ریکارډه انسرټ کوم، اووم پړاو کې زه د هغې څخه ډیفرنشیل بیک اپ اخلم. ډیفرنشیل او د پل بیک اپ کې یوازې دومره فرق ده چې زه دلته ورته وایم چې with ډیفرنشیل، او پل بیک اپ کې زما ورته دلته ډیفرنشیل کوم لغت نه و کارولی، یعنی نه مو استعمال کړی، او یوازې دومره فرق ده. که زه چیرې بیا هغه فولډر ته لاړ شم، دلته به زه وګورم چې ډیفرنشیل بیک اپ هم ما سره واخیستل شو او دلته راغی. او اتم پړاو کې زه د ماسټر ډیټابیس غوره کوم او بیا مای ډیټابیس چې ده هغه ډیلیټ کوم. اتم سټیپ کې تاسو ولدل چې مای ډیټابیس په نوم ډیټابیس شو ډیلیټ شو. نهم سټیپ کې زه پول بیک اپ ریسټور کوم او لاندې ریکوري سره که زه وګورم نو ریکوري ده، یعنې د هغې څخه دې مطلب ده چې د هغې څخه وروسته زه یو بل بیک اپ هم لرم چې غواړم ریسټور کړم.
زما سره دغه فول بیک اپ چې دا ریسټور شو که چیرې زه په ډیټابیسز فولډر باندې رایټ کلیک وکړم ریفریش یې کړم زما سره به مای ډیټابیس راشي خو تر مخکې به یې ریسټورینګ لیکلي شوي هم راشي یعنې د دې مطلب دا چې د هغې څخه وروسته زه بل بیک اپ هم لرم چې هغه غواړم ریسټور کړم دا ځل به زه هغه ډیفرنشیل بیک اپ چې د هغه ریسټور کړم یعنې لسم سټیپ کې به زما سره لسم سټیپ کې زما سره د ډیفرنشیل بیک اپ هم ریسټور شو او دغه یو لسم سټیپ کې به زه دغه هر څه فاینلایز کړم یعنې دا ځل زه نه غواړم چې د هغې څخه وروسته کوم بل بیک اپ ریسټور کړم نو زه دغه فاینلایز کوم او پای ټکی ورته ږدم دا هم فاینلایز شو او پر 12 سټیپ کې به زه مای ډیټابیس څخه چې مای ډیټابیس کې چې مای ټیبل کې کوم ریکارډونه پراته وي یعنې هغه شپږ ریکارډه به زه غوره کړم چې آیا راځي که نه زما سره هغه شپږ واړه ریکارډونه راغله او دلته هم هغه ریسټورینګ سټیټ کې ده که چیرې زه دغه ریفریش کړم نو دا بیخي نارمل حالت ته لاړ شي او هېڅ کومه ستونزه به ونه لري دغه و دوستانو د نن ورځې لیکچر تر راتلونکي لیکچر پورې مو په خدای سپارم الله مو مال شه ښې چارې